د افغانستان په مجازي فضا کې د مشهوري ویاندې او اداکارې نجیبه فیض د جنجالي ټویټ له امله سخت او تریخوالی رامنځته شو. نجیبه فیض د افغانستان د مشهورې او پښتني او ښایسته سندرغاړې میرمن نغمې د وروستیو سیاسي څرګندونو په غبرګون کې په توند او طنزي انداز د هغې په شخصي ژوند نیوکه وکړه. نجیبه فیض د نغمې ودونو ته په اشاره سره ولیکل هغه څوک چې له 5-6 میړونو سره ونه توانېده چې خپل کور جوړ کړي نو اوس غواړي چې پښتونستان جوړ کړي. دا لفظي شخړه هغه مهال پیل شوه چې نغمې د پښتونستان له سیاسي او حساسي طرحې ملاتړ وکړ. په اوس وخت کې کارکونکي په 2 ډلو ویشل شوي دي. ځینې دا خلک زړوره افشا بولي خو ځینې بیا نجیبه فیض په شخصي سپکاوي تورنوي. ښه که اوس د نجیبه فیض او میرمن نغمې ژوند ته وکتل شي تقریبا په عمر کې به دومره ډیر تفاوت نه وي. نغمې خو بیا هم دومره وکړل چې د اسلام، پښتونولي او انسانیت په چوکاټ کې حلال نکاح وکړي چې دا هر مسلمان ته الله تعالی خپل حق ورکړی او همداسې همیشه د افغانستان او د افغانستان د خلکو لپاره همیشه ښه نوم راوړی دی او ښه ډېر خدمتونه یې کړي دي او تر اوسه پورې داسې هم یو نوم نه دی ورپورې چې خدای مکړه په هغه د افغانان وشرمیږي. خو نن سبا بیا نجیبه فیض چې د هیرا منډۍ دلالي کوي او د افغانستان په پاسپورت باندې په مختلفو ملکونو چکرونه وهي، همیشه د افغانانو افغانستان ته توهین کړی دی او په ټوله نړۍ کې د هغې نوم بدناموي. قدرمن دوستانو، تاسو د میرمن نغمې په اړه د نجیبه فیض د دغه ټویټ په اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظر مو راسره په کمنټ کې خامخا شریک کړئ.